سلامونه نیکې هیلې ټولو لربر افغانان پښتنو ته. افغانانو پښتنو ورونو دا ویډیو چې څومره شیر کېږي په ځان باندې دا وګڼئ چې د هر یو افغان وخت یې ورسوئ. ګورئ افغانانو، زه څومره خبرونه لرم د افغانستان نه یا د ښکته د پښتنو د منطقو نه، په یو کور کې 12 کسان اوس ناجوړه پراته دي د کورونا د وجې. دا ډېر ضرور میسج دی، دا ډېر ضرور لایف دی زما نن چې تاسې دا د ټولو خپلو هغه افغانانو پښتنو ورونو ته دا شی ورسوئ. دا وروره دا کورونا بیماري، دا ناجوړتیا، دا ټوکې نه دي افغانانو. تاسې ورشئ په افغانستان کې په ښکته چې وګورئ په یو کور کې 10 اته بیماران یې نیولي دي. او بیا غټه د افسوس خبره دا ده چې هغه بیماران چې دي هغې وایي چې موږ مورکه یو، هغه وایي موږ مورکې تبې نیولي یو. دروغ وایي. و د خدای په لحاظ باندې، و د خدای په لحاظ افغانانو پښتنو تاسې ولې هر شي سره ټوکې کوئ؟ تاسې ناجوړه سئ، تاسې نور ځان سره نور په زرهاو ناجوړه کوئ. ګورئ د دې کورونا یا د دې بیمارۍ علاج بل شی نشته دی. دا ویډیو مهرباني وکړئ افغانانو شیر کړئ، څومره چې شیر کېږي چې د افغانانو غوږونه ګوره موږ او تاسې. زما راتګ دې لایق ته دا دی، زما راتګ دا نه چې تاسې ته مخ وښیم، تاسې زما مخ کتلې. زما راتګ دې لایق ته دا دی، زه راځم خبرې کوم، تاسې مخکې شیر کړئ چې دا خلکو ته اواز ورسي. هغه خلک زمونږ چې دي په بلې دنیا کې پراته دي، د هر شي نه ټوکې او مذاق جوړ کړی دی. مهربانه کورونا بیماري چې دا وروره علاج نه لري. کورونا بیماري علاج چې دی کرنټین دی، په کور کې ناسته ده وروره، که ډېر هم دغه پیراسټامول یا پیراډون یا داسې ګولۍ به خوري. هسپتالونه وروره هلته دومره امکانات نشته دی، نه د کورونا بیماران چې دي ټول خلک هسپتالونو ته وړي. افرین په افغانستان کې په شفاخانو او په ډاکټرانو شو چې تاسې ریټینګ دي. د خدای په لحاظ په خپلو کلو کې هم دا زما اواز چې تاسې مه اورئ، دا ما ته نظر پیدا کسان خپلو کلو ولسونو ته ټلیفون وکړئ چې په کور کې قلارې کښېنئ. قسم په خدای ده چې ټول تباه کېږئ. سم بمونه وژني، سم بمباریانې وژني، سم خودکشونه وژني، سم خودکش کې مړه کېږئ. څه وروره په کورونا کې وروره تاسې ډېره ټوکې جوړ کړي. بله ورځ به داسې ضیافت دی چې وروره ټول د مخې به یې نیولي اصلي څوک به علاج کوي. خارجیان هم درته وایي چې دا به زموږ په جادون کې به درنه کېږي، درنه به راځي ورځ چې ځئ مړه کېږئ. پښتنو تاسې خو وروره په داسې خو نه عقل شته، نه در کې شعور شته دی. تاسې خو د دنیا په یو سیسټم هم نه چلېږئ. و افغانانو قسم ته خورمه چې زه خبر یم، زه په یو کور کې 10 اته کسان یې نیولي دي، او هغه 10 اته کسان په خوله باندې لاس ایښی ده، وایي زه مورکه تبې نیولې یم، زه وروره یو بلې تبې نیولې یم. تاسې نه وایي چې زه مورکې دغه نیولې یم، کرونا نیولې یم. هلته ځي وروره د نورو خپلوانو کره په دې اخترونو کې نور ځان سره وروره ناجوړه کوي. نو په تاسې باندې بیا نه حکومت ملامت دی، نه در باندې دنیا ملامته ده. تاسې خپله ولې خپل مغزه نه استعمالوئ؟ دا وروره دا ټوکې نه دي. دا کورونا بیماري انتهایي خطرناکه بیماري ده. د دې علاج ما راته وویل چې د دې علاج دا دی چې په کورونو کې کښېنئ. څوک چې ناجوړی باید چې کوم کورونا نیولی باید ځان په اطاق کې قسم بل چا سره ونه ګوري. نور خلک به ولې په غم اړوئ؟ ته خو بیمار یې، ته به وروره ځان مړ کړې، نور خلک هم مړه کړې. د خدای نه د خدای نه ویرېږئ. د دنیا په سیستم هم نه روان، د اسلام په سیستم هم نه روان. وروره تاسې ځانونه څه شی جوړ کړي؟ ما ته دومره ټلیفونونه کېږي، که ما ته د پرون نه ټلیفونونه کېږي. په دې ننګرهار نه ما ته ټلیفونونه، د کابل نه ما ته ټلیفونونه راغله چې صاحب مهربانه خلک کورونا نیولي دي او دا حالونه نه وایي، پټې دا خبرې ساتلي چې موږ وروره مورکې تبې نیولي. ولې کوئ افغانانو؟ ولې موږ دومره بدبخته یو؟ ولې موږ دومره غیر مسؤلیه کارونه کوو؟ په موږ باندې بل ورځ وروره شفاخانو ته هم روان کړي، بیا حکومت پسې چغې وهئ چې دا وروره زموږ علاج نه کوي، دا نه کوي، هغه نه کوي. نو خو دا ډېر ضرور دغه دی علاج. د دې دا دی، د دې علاج دا دی که ټول په لر او بره پښتنو تاسې ته وایم، ځکه چې موږ او تاسې ژبه یوه ده، موږ او تاسې په خبره سره پوهېږو. زما نور خلکو سره کار نشته، په ټولو دنیا مړه خود وایي ځکه کورونا بیا. خو تاسې ته زه وایم چې د هر شي نه ټوکې مه جوړوئ، د هر شي نه یو مذاق مه جوړوئ. دا کورونا بیماري چې ده دا انتهایي شدیده بیماري ده. دا داسې تبه لري چې سړی د مرګ نه مخکې مړ کېږي. داسې تبې لري، داسې دغه لري وروسته مهربانه داسې، او نه علاج شته او نه علاج لري، نه کوم واکسین لري، نه کوم څه مهربانه کوم بشکاري لري، هېڅ شی نه لري. د دې علاج واحد علاج د احتیاطي علاج دی. او د دې چې څوک بیمار شي باید چې ځان ته کوټه کې یا ځان ته ځان جوړ کړي. داسې خو نه کېږي چې صاحب مهربانه ته بیمار راځي ټول خپلوانو کره دې راځي یا یو کلي ته راځي ټول کلی ځان سره په غم اخته کړي. اسلام منې کړی ده، پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې کوم تاسې وګورئ اسلام قرآن وګورئ حدیث وګورئ تاسې په هغې کې پیغمبر علیه السلام ویلي چې سړی د بیماري پرې لګېدلي چې بل کلي ته ځي دا کله چې سړی مړ شي. ته خو دغه نه دا ما اورېدلي دي، دا خبرې مې اورېدلي. نو خبره دا ده چې ځان خودکشي دا اوس نو دا نوې خودکش پیدا شو، دا نوې خلک وروره پیدا شو. مهربانه کورونا بیماري نیولې دي، وروره ځان پسې واسکټ تړلې، دا وروره په بل کور باندې ورننوته، کور هم ځان سره واورېدو،
کله ما سره ولوځوه دا څه شخم شروع کړی دی مهربانه نو دا میسج ډېر ضرور دی افغانانو چې دا میسج تاسې ټول افغانانو ته ورسوئ زه یوازې نه تاسې هر یو راپاڅېږئ وړې وړې ویډیوګانې وکړئ واړه واړه پیغامونه ورکړئ چې دا بیماري چې ده دا ټوکې نه دي دا بیماري چې ده دا انتهایي شدیده بیماري ده او دا بیماري زموږ او ستاسې د وس نه بار کار دی موږ د بېګاله د ډوډۍ رقم نه لګي موږ به د کورونا څه علاج وکړو زموږ به ورور د خپل ځان څه علاج وکړو دا د دیوانې باید موږ او تاسې فکر وکړو موږ او تاسې پرې غم وکړو دغه اواز وروره ټولو افغانانو پښتنو ته ټولو ته زه وایم ټولو ته وروره دغه اواز مخکې شیر کړئ مخکې ورسوئ چې وروره دا بیماري ده د دې بیمارۍ دا علاج دي تاسې د وګورئ هغه حکومت چې تاسې له څه وایي ډاکټر درته څه وایي هغه ومنئ دا ګوره په دې بیماري چې پیدا شوه څومره ملایان او څومره دغه را پیدا شو زه ټول نه ښیم قاریان را پیدا شو رقم خبرې کولې نن څه شو هغې ورته اوس راوړه علاج یې راوړه که نه خبره دا ده چې دا ګوره په دې دا ټوکې کوي خلکو سره دا د ستاسې د ژوندون سره لوبې کوي خپل ژوندون سره لوبې مه کوئ مه د بل ژوند سره لوبې کوئ دې وانې وروره صاحب مهربانه دې وانې ماشومان اخته کېږي د یو نه دوه کېږي د دوه نه درې کېږي درېو نه څلور کېږي ټول فامیل ټول کلی پې اخته کېږي نو هر سړی چې دا دې کوشش وکړي خدای دې کړه چې ستا ورور وي خدای دې کړه چې ستا پلار وي خدای دې کړه چې ستا مور وي خور دي هر څوک دې وي ښځه دې وي وروره لرې وروره بلکل دا په دغه وخت کې زه وروره پښتونولي نه کومه په دغه وخت کې وروره زما پښتونولي او دغه پرېښه ده چې صاحب مهربانه راغاړې ودې چې راغاړې وده دا رشخان په ځانونو باندې شروع کړي نور د خدای په لحاظ باندې وطن د هغه شان د بدبختیانو سره مخامخ دی دلته چې ستاسې دا کارونه موږ وینو ستاسې د ولس دا دغه موږ وینو په تاسې باندې بیا نه حکومت ملامته دی نه در باندې بل څوک ملامته دی ولس ته پکار دي چې په دې باندې جدي غم وکړي جدي دا ونیسي دا شی دا ټوکې او ټقالې نه دي صاحب مهربانه خپل کورونو کې کښېنئ خپل څوک چې ناجوړه هغه باید په کوټې نه راونوځي څوارلس ورځې دی کارتونه ټیم د ډاکټرانو نه پوښتنه وکړئ نور د دې علاج نشته مخکې مې تاسو ته ما دا ویلې په دې باندې ما ویډیو کړې ده په دې اروپا کې علاج نشته دی بس که ډېر دغه شي تا به پیراسیټامول ټابلیټ به درله درکړي ګولۍ او پیناډول یا ایبروفین به درله درکړي نور نشته دی علاج نو د علاج یې نشته دی علاج یې خالي دا دی چې په کور کې کښېنئ او خپل دغه وکړئ افغانانو موږ او تاسې وطن ډېر بدبخته دی موږ او تاسې ډېر وروسته یو دلته په دې اروپا کې چې خلکو دغه دوکانونه یې بند کړي یا کاروبار یې بند کړی دلته حکومت ډېر حکومت کوي ځکه دلته حکومتونه سرمایهداره دي سیسټم او دغه برابر دی زموږ وطن کې خو نه ورور نه حکومت دومره سرمایهداره دی نه سیسټم داسې برابر دی د خدای ملنګان دي هغه خلک بېګاره د رزق درک نه لګي او بیا پې دا شی نه راشي نو ډېر جدي دا شی ونیسئ ډېر جدي لږ نه ډېر جدي دا شی ونیسئ مهرباني وکئ دا میسج د هر یو افغان غوږ ته ورسوئ چې دا څو خبرې دي څوک چې ناجوړی هغه باید چې صفا خبره وکړي یعنې په دې کې ناجوړتیا کې زموږ خلک دروغ وایي څه به زموږ وطن آباد شي څه به زموږ افغانان پښتانه به آباد شي کرونا بیماري نیولې افغانانو دا زما خبرې واورئ کرونا نیولې وایي زه مورکې طبي نیولې وروره د دې نه وروره خلاص شي بل چا کره لاړ شي هلته وروره دا یو ناجوړی څلور پنځه هغه کور کې اخته کړي د هغې نه بل اخته کړي ته مهربانه کور کې نه کښېني دغه قانون نه مراعات کوي صاحب مهربانه بل ورځ بیا چغې خېږي وروره چې ما سره حکومت کومک نه کوي ما سره انسانیت کومک نه کوي نو ډېر مهم میسج دی افغانانو فقط لږ ټیم دپاره زه راغلی وم د دې په خاطر باندې چې دا زما میسج تاسې ته در رسي او تاسې مخکې ورسوئ نو زه ډېر نږدې نه خبر یم د ډاکټرانو نه د شفاخانو نه چې ډاکټران صاحبان پوره خپل کوشش کوي پوره یقین وکړه چې داسې ډاکټران دي چې په 40 ساعتو کې 4 ساعته خوب کوي او لګیا دي وروره د افغانستان کې چې کوم بیماران دي د هغې علاج کوي چې څومره د وسه کېږي څومره د هغې تعاون وي موږ ترې مننه کوو ځکه په دې سخت حالت کې نرسانې دي او که ډاکټرانې دي خپله قرباني ورکوي د دې ملت دپاره د خلکو دپاره علم کې امکانات هم دومره نشته خو دې بیا مقربانان چاپېره دي خپل ژوند سره لوبې کوي دا ډاکټران دغه نرسان چې دی او نرسانې دا خپل ژوند سره لوبې کوي ځکه چې کرونا بیمار چې دی د دې علاج زه زه د ستوني ناجوړه وم ما 3-4 دلته ډاکټر ته تلیفون کړی ما ته ویلې رانشي ستونی دې خراب دی د دې نه کوم بیماري لري په ټلیفون مې ورته ویلې لاړ شه فلاني دواخانې نه دغه واله ویلې ما ته راجوخ نه شي یعنې زه یې پرې نه ښودم چې دلته ورغلی یم نو همداسې ګوره دغه ډاکټران چې زموږ ستاسې دي دا یو قرباني ورکوي ګوره ډېر ډاکټران په دې کې مړه شو په دې کرونا بیمارۍ کې لکه د بیمارانو ته بیماري ولګېده خپل ژوند یې د لاسه ورکړو د ډاکټرانو د څه شي کمې دي ډاکټران دي ښه سرمایهدار اقتصاد برابر دی که نن نه سبب د هغه د ملت دپاره د خلکو دپاره قرباني ورکوي نو زه تاسې زه دا وایم چې دغه میسج څومره چې خورېږي خورې کوي او کرونا بیماري سیریز ونیسئ ټولو پښتنو ته که په لر کې یاستئ که په بر کې
دا نن که په هغې ده سبا په تا ده چې هر څوک درکره راځي ورته یې مار کړه مه راځه چې تر څو پورې دا کرونا بیماري ختمه شوې نه وي که ورور مې که پلار مې د وری ځینه د انګریزانو غونته کې بابا داسې ورته کوئ ورته ورور دې وخت کې پرېږده دا پښتونولي او دغه دې پرېږده دا غاړې ماړې دې پرېږده دا ټوکې نه دي ورور زما د ژوند سره لوبې کول دي د یو انسان د سرنوشت سره لوبې کول دي نو همدغه زما خبرې وي په الله م سپارمه ښه وخت ولرئ ښه شېبې دا ویډیو چې څومره شیر کېږي تاسې نورو ګروپونو کې خپله ویډیو کې یوازې زما زړه ته زه خپل نه ښیم خپله لیکل وکئ ویډیوګانې وکئ لایفونه وکئ او په دې باندې غږ اوچت کړئ دا ډېر ایمرجنسي ډېر اشد ضرورت دی د دې وخت چې موږ په خپل ولسونه خپل خلک خبر کړو ځکه زموږ خلک چې دی دومره په دې شیانو باندې ماغزه نه خلاصېږي هغې دا شي نه ټوکې ټقالې جوړې کړي او صاحب مهربانه دا دی او هغه دی په الله م سپارم ښه وخت ولرئ خدای په امان